السلام علیکم ملګرو. په دې کې موږ د بل ټول خبره کوو چې دا موږ ته یو پینل جوړوي، یو پیج چې کوم دی دا موږ ته مختلف پینل کې ډیوایډ کوي. لکه څنګه مثال کې تو پر تاسو چې وختي یو کړکۍ جوړول راي به ارته فریم جوړول او منځ کې بدل یو ګلاس درکول نور به یې کې د ډیټیل نو دلته تاسو د دې په مدد سره مکمل ډیټیل اچولای شئ. تاسو چې کله په دې کلیک کړئ دا به سلیکشن کوئ. دا موږ سره هم درې قسمري او سیم او ما شانتي اپشن دي، خو صرف دلته وته موږ ته پینل کې راځي. به زه به لومبیا اولواله ما په دې کې لومبیا موږ سره راځي نمبر اف روز، مطلب د دې کې څونه روګانې جوړه لکه دا روګانې دي 1 2 3 او دا کالم دی، کالم داسې باندې 1 2 3 4 دا شان 400 نه پکاروي. لکه دلته ورکوم چې ما سره 15 رو وي او 3 دی کالم وي. نو بیا راځي پرایم ډیپ چې کله ته په دې کې ودرېږي نو پرایم ډیپ سی شيري تاسو ډی ته وګورئ دا پرایم ډیپ ته لکه دا وګورئ. نو زه به ورکم د دیوال مطابق، نو زه به 9 انچ کومه. بل مونږ سره راځي دا کمانډ او دا مونږ سره په دې نورو دوه اپشن کې کار کوي. نو دلته موږ نو وایو پرایم ویټ دبلیو، تاسو دبلیو وګورئ چې څه شی دا یو دی، مطلب د دې نه دې پورې چې ویټ به سونه وي. نو زه تاسو کوم چې ما سره مثال کې تو پر 3 انچ وي. او ډیوایډ ویټ چې کوم دی دا منځ کې چې کوم دا دنه چې دی دا تاسو ته غواړي چې دا تاسو سره سونه دي، دلته ته W2 لیکلي دي. نو W2 وګورئ دا په منځ کې چې کوم راغلي دی لکه دا چې نو یا داسې په دې تر سایډ باندې یا په هوريزونټل یا ورټیکلی دواړو کې دا W2 کې راځي. صحیح را نو زه ته دغه د ما سره 2 انچ کې وي. دا به دا 4 ورکم خیر چې لږ فرق پکې معلومیږي. ته کله په دې کلیک کما نو وګوره تاسو سره هغه شانته ډیوایډ شو 15 روګانی او 3 کالمې. نو دا به د کنټرول زد کومه دا منځ کې چې کوم سټرکچر دی نو هغه مونږ 2 انچ ورکړو، دا بارم چې کوم د 4 انچ ورکړو. کنټرول زد بکم دلته تاسو واپس راشي په دې باندې کلیک کړئ او دلته بوالی ریکټنګولر فریم بیول ایجز بدلته پکې نور څه نشته، صرف دا سایډونه پکې بیول وینو سونه دي 2 انچ. نو دبولا دا یو انچ کم د غلطم 1 انچ او دلته 1 انچ. باقي دا درې اپشن هم ما شانتي چې فرنٹ کې پکار دی، میډل کې پکار دی یا بیک کې پکار دی. موږ دا په بیک کې ساتو ټول. په دې کلیک کنه وګورئ دا تاسو ته زینا تاسو سره بیول شو. په دې کې کنټرول زد کا دې کې موږ سره بل دا اپشن دی دا چې کوم ریکټنګولر فریم ایکسټروډ ایجز دی. نو دې کې ګوره دې کې اوس پته لګي ما سره دا کار نه کوي، دا نه اکټیویټ کیږي. ریزن سره دا ودا انسټال کوم هم درې ما خبره چې دې کې بتاو سره یو سټپ به پکې دا پیرا دی نور او ما غوړ چې کوم موږ وډ او ډور فریم کې خبره کړو او ما کمانډ دی. صحیح را دا به وګورم مخې کدي کمانډ چرته کار شروع کو اوس پته نه لګي چې دې ریزن سره دا ولې ودرېتلو. نو زبا په فیوچر کې وګورم کدي کار کول د بتا ستلا کوم ان شاء الله. باقی نور د دې وینډ او ډور په شانتي سیم کار دی ان شاء الله. ما د بل کلاس پر اجازه راکړئ. الله حافظ.